که څه هم افغانستان د اوبو په برخه کې بډایه هیواد دی چې 15 میلیارډ متره مکعب د اوبو کلنی جریان لري، خو یوازې له 30 سلنې یې په هیواد کې ګټه پورته کیږي او نور 90 سلنه اوبه ګاونډیو هیوادونو ته به حساب بهیږي. د کونړ سیند چې د افغانستان یو له لویو سیندونو څخه ګڼل کیږي، دا سیند 170 کیلومتره اوږدوالی لري. په داسې حال کې چې د کابل سیند حوزه چې کلنی حجم یې 21 میلیارډ متره مکعب ته رسیږي، 15 میلیارډ متره مکعب یې د کونړ سیند دی چې د کونړ او چترال له غرونو څخه سرچینه اخلي، چې د ځینو سرویانو له مخې دا سیند د 12 بندونو د جوړولو ظرفیت او امکانات لري. د پشهي، مستو، لختو، چترال او پیچ له سیندونو څخه جوړ د کونړ سیند ته د چترال سیند هم وایي. د دې سیند په مهارولو سره به زموږ د هیواد وچې دښتې د کرنیز انقلاب ګلونه وغوړوي، بېوزلي به پای ومومي او جوړښتیزې چارې به مو د صنعت او سوداګرۍ ته چټک پرمختګ ورکړي. خو له بده مرغه تیر 40 کلن تپل شوي جنگ د کونړ خلکو ته دا فرصت په لاس ورنه کړ چې د وخت دولتونه دې ته وهڅوي ترڅو د کونړ په سیند د بندونو جوړولو هلې ځلې وکړي، او نه داسې یو ځواکمن دولت رامنځته شو، او نه هم شته دولتونو ته داسې موقع په لاس ورغله چې حتی پر دغه سیند د بند جوړولو سوچ هم وکړي. څو کاله وړاندې د ناکامورا په نوم یو جاپاني چې په ننګرهار او کونړ کې له اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره ارزښتناک خدمت وکړ، خو کارونه یې نیمګړي پاتې شول. د هغه کارنامې د افغانستان په تاریخ کې ثبت دي او نوموړی د همدې خدمتونو په لاره کې قرباني شو.今アフガニスタンで何が起こりつつあるのか。ناکامورا به همیش ویل چې نورو هیوادونو کې اوبه د خلکو په خوښه روانې وي، خو افغانستان کې په خپله خوښه روانې دي. خو اصلا پر کونړ تر دې دمه د بندونو نه جوړېدو اصلي لامل څه دی، او آیا پر کونړ سیند به په راتلونکي کې بندونه جوړ شي یا نه، د نن ورځې په دې ویډیو کې ګورو. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. د کونړ پر سیند د بندونو جوړېدا خبرې د سردار محمد داود خان له وخته کېدې، خو له بده مرغه تر اوسه په دې برخه کې داسې هیڅ کار ونه شو. د دې ستونزې یو لوی لامل د افغانستان او پاکستان د اوبو د ویش مسله بلل کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش په اړه تر اوسه افغان لوري دا مسله نه ده مطرح کړې چې اساسي علت یې د ډیورنډ کرښه ده. که چیرې د ډیورنډ مسله حل شي نو دا موضوع په خپل حل کیږي، ځکه د اوبو د ویش د نړیوالو اصول له مخې هغه سیندونه چې سر تر پایه په یو هیواد کې بهیږي حقوق هم په هماغه هیواد پورې اړه لري. نو ځکه د کونړ سیند سر تر پایه په افغان خاوره کې بهیږي او حقوق هم د افغانستان دي. خدا چې پاکستان د ډیورنډ کرښې کوزه غاړه خپل بولي، له همدې امله دلته د اوبو د ویش له مسلې سره خورا زیات ستونزې راولاړېږي. هغه هم په داسې حال کې چې د کونړ سیند 90 سلنه اوبه د افغانستان دي او یوازې 9 سلنه له چترال څخه راځي او بیرته زموږ له اوبو سره تر ګډېدو وروسته یو ځای پاکستان ته ورځي. دا یو څرګند حقیقت دی چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې له جوړېدو راوروسته په ټولو امکاناتو او حریصانه پالیسیو هلې ځلې کړې ترڅو زموږ په هیواد کې د یو ځواکمن او باثباته دولت د جوړېدو مخه ونیسي. د پاکستان د دغو ظالمانه او سیاستونو اصلي لاملونه د یو شمېر نورو مسایلو ترڅنګ خورا مهمې د ډیورنډ کرغېړنې کرښې سربیره د کونړ سیند اقتصادي اهمیت دی. دوی په ښکاره او په پټه د دې سیند مهارولو سخت مخالف دي. د بلوچستان ایالتي ادارې د اطلاعات وزیر جان محمد اڅکزی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو اړخیزه توګه په کونړ سیند د بند جوړولو تکل وکړي، پاکستان به دا ګام له دوی سره د دښمنۍ په معنا وبولي. د دې چارواکي په وینا دې موضوعات ته په کتو که په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له ګډون پرته کوم ګام اخلي، بدې پایلې به ولري او ان ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ زیاتوالي او فعالو نښتو لامل وګرځي. دا یوازې د دې چارواکي دریځ نه دی بلکې د پاکستان بشپړ دولتي چارواکي د کونړ پر سیند د بند جوړولو سخت مخالفت کوي. په داسې حال کې چې د نړیوالو اصول له مخې او په سیند کې د افغانستان برخې ته په کتو سره افغانستان حق لري ترڅو د خپل اوبو هر ډول مدیریت وکړي. خو د پاکستان د حکومت د خیبر پختونخوا په کوهستان سیمه کې د داسو پر نوم د بند جوړولو چارې جاري ساتلې. दासू डैम का तामीराती काम जारी रहेगा। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने का नोटिस वापस ले लिया। دغه بند چې د کابل او اندوز سیندونو د تقاطع په نقطه کې دی، د پاکستان لخوا په خیبر پختونخوا کې د داسو کلي ته نږدې جوړیږي. پر دې بند په کال 2018 کې کارونه پیل شو او اټکل کېږي چې تر کال 2024 پورې به بشپړ شي. داسو د پاکستان د برېښنا یو ستر او مهم بند ګڼل کېږي. د 4360 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. که څه هم د داسو برېښنا بند جوړولو موضوع نړیوال بانک له افغان لوري سره شریکه کړې وه، خو د نړیوالو اصولو پر اساس پاکستان باید پر داسو بند له کار پیلولو مخکې له افغانستان سره په دې اړوند په مستقیمه ډول مکاتبه او د افغان لوري موافقه ترلاسه کړې وای. حال دا چې په دې حق له افغانستان تر اوسه کومه رسمي موافقه نه ده کړې. د افغانستان له لوري د موافقې ضرورت په دې سبب دی چې کله زموږ هیواد د خپل اوبو له منابعو څخه ګټه اخلي او پر کابل او کونړ سیندونو د شالي او ساګي په شان برېښنا بندونه جوړوي، نو طبیعي خبره ده چې پر داسو بند به اغیزه چوي. له همدې کبله افغانستان له نړیوال
نړیوال بانک غوښتنه کړې چې پاکستاني لور ته خبر ورکړي چې په راتلونکي کې افغانستان کې پر کابل او کونړ سیندونو د بندونو د جوړولو په حق لبه د پاکستان اعتراض د منلو وړ نه وي. دا ځکه چې پاکستان پخوا د داسو بند جوړولو اړوند افغانستان ته په رسمي توګه خبر نه دی ورکړی او کار یې پر خپل سر پیل کړی دی. د 2014 کال په مارچ کې د افغانستان ملي امنیت شورا د داسو بند جوړولو باندې بحث وکړ او پریکړه وشوه چې نړیوال بانک پاکستان ته خبر ورکړي ترڅو د بند د جوړولو کار د افغان دولت د رسمي موافقې ترلاسه کولو پورې معطل کړي. پاکستان هر کال د نفوس د ډیرېدو له کبله ورځ تر بلې د اوبو له کمبود سره مخامخ کیږي. د نفوس له زیاتوالي سره به د څښلو اوبو او هم د کرنې او برېښنا د تولید لپاره اړتیا په جدي توګه زیاته شي. د طالبانو پر راتګ سره پاکستاني جنرالانو داسې ګمان کاوه چې دغه نظام چې د نړۍ هیوادونو په رسمیت ونه پیژند او نه یې د افغان ولس نه قانوني مشروعیت ترلاسه کړ او همدا ډول له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو دوی به حتما د پاکستان غوښتنې ته مثبت جواب وایي. خو ولیدل شول چې طالب چارواکو په ډیرو لږو امکاناتو سترې ساختماني او بنیادي پروژې په کار پیل کړې. د کوشتېپې کانال د مهمو لارو ساختمان او د هیواد د یو شمېر کانونو د استخراج قراردادونو د اوبو مهارولو پالیسیو ایران، تاجکستان، ازبکستان او په خاص ډول پاکستان له سخت تشویش سره مخامخ کړل. داسې راپورونه ورکړل شوي چې پاکستان په پټه او ښکاره له طالب چارواکو څخه د دغو پروژو د نه عملي کولو غوښتنه کړې ده. مګر کله چې غوښتنې ته د رد ځواب ورکړل شوی بیا یې نو پر طالب حکومت د فشار او ظالمانه تهدیدونو نه کار واخیست. د افغان تجارانو پر مخ د تورخم لار تړل چې د تازه میوو او سبزیجاتو له امله په میلیونونو افغانۍ افغان سوداګرو ته زیان واوښت. په دې ترتیب یې غوښتل د ملي سوداګرو او طالب چارواکو ترمنځ واټن رامنځته کړي. خو دا چې تر اوسه افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي توګه پر دې سیند د بند جوړولو اعلان نه دی کړی. څه موده وړاندې د طالبانو په حکومت کې د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې کلاس یې ډک شي او وخت یې راشي دا کار به ضرور کوي او هم یې ویلي چې په دې برخه کې له هیڅ کوم هیواد څخه د اجازې اخیستلو ضرورت نشته. بل خوا د طالبانو حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد هم یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي بند جوړول د پاکستان لپاره نه دی ولاړ چې وایو پاکستان به څه کوي، هغه زموږ خپل خاوره او خپل اوبه دي چې خپل به کنټرولوو. د ښاغلي مجاهد په وینا کله چې دوی د دې توان پیدا کړي پرته له شکه چې پر کونړ سیند به بند جوړوي. د معلوماتو له کتلو او ریدلو نړۍ مننه. کوم معلومات خوښ شوي وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.